ادمه کلی منبر ده اته ورته کې زموږ د کلی ټرانسفارمر خراب و ته ټلیفون وکړ منو سبا پورې دا ټرانسفارمر ټیک مکان ته ځان تماشا وکړ ویل سبا کې ما کپلار را تیر شو زبر د شریف نه چې سبا نه کته نه ټرانسفارمر بیا راغلی غلامانه ذهنیت ته ام پی ای د منی د ام پی ای د منی د کړت نشل کوله زه دې سپېګمو ته په خبر کې راځم وایي کته په پروند دي سړی ته منډي والے کړه وجود نه ورته پیدا کول اوس ورشه ویا غلط څوک وکړي 500 کالو په تاریخ کې کوم یو سړی داسې کړي چې پاکستان صدر د مړی نه نیولې چا بل کړي موږ هټوله ته دی ورته درې تم خاندو دا بل خندکه چې د تم خاندو د پاکستان بیره خو زکه تبا ده چې په 50 کال کې هر یو د سټای دوی چې راځي وي انا دا خریدې چې ناس ته دم ویلې زما کچکول رکم اول کچکول خلکو ته غاړه کې واټون د اورو باران راو چا به روټي کپڑا مکان به ورکو چا به غربت په ختمه هر یو ممبر چې درګي زمونږ کزر عالم دا مل پټي پشي او دا مل کوملای شي او تاسو په بخیر کړئ مونږ چې څه چل دی تاسو راشي بیا د ګیدو باندې پټ ګرځي ته پوښي ما غوړې دې پیچي وشو ما دته منډک ویلې دي منډک او منډک مې ورته اسی پټونې درته قصدن مې ورته دا لفظ خو منډک نه دی منډک ما منډک وې منډک څه ته وې ما په اطلاع چې ستا پیشي ده تا وزیر اعظم ته منډک ویلې دي چې زما پیشي وشو ما ورته خو په انګریزي نه پوهېږم زه منډک او منډک کې فرق نشم کولی نو څه خبر خو منډک مې اورېدم د اوس طالبانو ته زه اوس وایم چې داسې په لاره برګي چرګي روان دي لکه د ښارونی په شانې طالبګیري مونږ کړې ده 14 کاله ما طالبګیري کړې ده او په 10 کالو کې مې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړې دي سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلمه ځکه چې ګرمې وظیفې ته مې انتظار کولی نو بیا رانه مدرسه خرابېده لسته خو یو ټکی واورېدل زما د خدای په ذات قسم چې د دې خدای په دې ټول کائنات او په ټوله خدای کې دا هر څه چې دي دا یو وهم دی یو ټمپریلي او یو عارضي د نفس دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو اصل شی په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی کبل څه شته که مرګ دی د هغه په لاس کې دی که عزت دی د هغه په لاس کې دی که ذلت دی د هغه په لاس کې دی هر څه چې دي د هغه په لاس په ځمکه په خاورو کې به ناست دي او بادشاهان به ورته په خپو کې ناست په تخت به ناست دي په تخت او خلق به د سپي په نظر ورته ګوري که نه ګوري لکه پاکستان کې وګوره په تختونو ناست خلق د سپي په نظر ورته ګدایان وګوره په خاورو کې پراته دي بادشاهان د خاورو سلام لري ٹھیک نو هر څه چې دی هغه الله دی بل څوک نشته ته نشته زه نشته ښځه نشته لور نشته زوی نشته که څه دي كل من عليها فان سوي ټول وایي ټول عادت کوي په دې لګي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان اے پیغمبر دا سچی تگوری دا ازمکے دا اسمانونا دا نباتات دا جمادات دا کائنات دا کل بتشی فان دا فناش باقی بچ پاتی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف استاد پروردگار ذات باقی پاتی نارب تا بفناش آغا سیزونا بفناشی چه تپ ناس کے پزوی ناس کے بفناش زوی دپلار پغی کی پروت وی روح العرش زوی دپلار پغی کی پروت وی روح العرشی د قضا علاج پا مور و پپلار نشی زوی ستاغی کی پروت روح العرش ایس نشی پا دی کائنات کے ذات سے ششتا چی تو ہے چی دا زمادی شتا ستا زوی دا داغه ده ستا لور دا داغه ده ستا ښځه دا داغه ده والله العظیم درته وایم جنازیم تباه دي کم یو ملا چې وایي ما سره دې را میدان ته شي که کلک یې وکړو پرت دې وباسه کم ملا چې ستا جنازه وکړي قرآن وله ورکړه چې
چې دې دې کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې خدای د دې بړي انټاروګیشن به بیګاله څوک کوي دې به بیګاله د خدای پولیس گرفتاری چې د سره به د قبر په تاڼه کې څه کېږي ستا سړک کې دا راغلي وایي ملا صاحب جنازې خو به یې ډېرې کړي دا دې پړک کې راغلي بس خو ودرېږه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ امین دعا وای ټول مړي وبخښه تاسو ټول وای خدای ټول مړي وبخښه ټول وای مړه یاره تاسو په ایمان وای چې دا د دې ځای आवाज او کده دې ځای आवाज ها د خپل आवाज نو د خپل په आवाज فائدہ نه مرتب کی د بخاری شریف لومبنه حدیث دی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنه ابتدا امام بخاری په دې حدیث کړی دا چې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنیات دا عمل دار و مدار په نیت باندې دی نیت په عربي کې د قصد او اراده ته وایي رکه چې د کوم شي قصد او اراده وکړي دې ته نیت وایي زمونږ د قصد او اراده دا وی چې دا مړی د خدای وبل نه فارمیلټي پورا کول ورته وایي خانه پوری ورته وایي اوس یو چټ راکو چې په دې آیات تقریر وکړه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر دا څه شی دا د چا آیات ته د چا آیات ته ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الله وی من سره د بدو کارونو نه منی چې منظم کوي او حرامم منظم کوي پردې مالم کوي منظم کوي خزم بربنده ګرځي منظم کوي لوړې بربنده ګرځي منظم کوي بایسکوپ تمزي ټیک شو دا منځ ده ها چې منځ سره د بدو کارونو نه منی او ته د بدو نه منی نشو نو منځ دې نشو کنه نو منځ دې چام نه بایچا آسه ډګر یو زما مرګره جمع منځ لازم جمع نه وخت لري جمع منځ لازم مال په آرام کېنه دلته ما ته ګوري ما ته دا اور په ټول ملک لګېدلې ده تارونه بس وځي ټول دلته وکا دی خو ګورئ تاسو چې په صف کې ولاړی او در سره دریم څلورم سړی هغه ولاړی چې ستا خوښ نه السلام علیکم ورحمت الله موږ کې مسله دا ده چې نیت کې به ملایکی راولي او نیت کې به هغه سړی راولي چې کوم ستا دې سایډ ته ناست دا هغه سړی نیت کې راولي چې کوم سړی ستا دې سایډ ته ناست چې ستا بدي شي ها نو دا د جمع مونږ ستا کفاره وخوره که نه ټیک شو دلته یو بایسکوپ جوړېده خلک راپسې راغلي چې یاره جي دا بایسکوپ جوړېږي او دا خو ډېر بد کار دی او بلخانې فتې په کار دی او پلانې په کار دی او پلانې یو ملا پکې راته ډینګ یو مالخوا دا خو اسلام په خطره کې او پنې دی وګوره بایسکوپ جوړ مالخوا دا کابلۍ کې یهود اوسي سیکارنو چوک کې یهود اوسي دا یهود دي ولولې مالته چې د 200 کالو نه بایسکوپونه جوړ راځي چې شروع د دغه ځای نه وو راځي ولنه کنه انت پکار مالنا مولای ویلې او مال پیغمبر ته څه حکم شوی چې وانذر عشیرتک الاقربین اول به د کور نه شروع زه چې د جهاد شروع کوم اول به د هغه ځای نه کوم چې ما ته نږدې کمران توپ شو ما ته نږدې دا دی زه مخکې تاسو راپسې راځئ ځانم غربو بلم غربو چې هر سمتې جوړ نه کنه هغه ځای کې ملا سے پارام کې نه مخوب میں شناسم پیران پارسارا زه پوهېږم زه ډېر زاغ ملا یم زه د هر چا ان لین پېژنم ان لین ما نشي دوکه کولی دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی تاسو په عرفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن مناوئ په کوم ملک کې چې د پیغمبر هغه دین چې په 23 کاله کې جوړ کړی هغه دین روزانه پایمالېږي لګیا دی ورشي د سیکارنو چوک هارون منشن شاته چې کوم بایسکوپونه دي مال نامې نه راځي په دې کې د ښځو فوټوان دي که نه وایي لکه تاسو ټولو کتلي وایي په ایمان داسې دې قوم ته ته د برافات جلسې کې ایله ګرم ګوره چې ور وګورځي ټوله ورځ د قوم د بچو څه حال په 23 کاله کې پیغمبر د دې دین تکمیل کړو چې د کوم دین په پاکستان کې نن څه حال او قرآن او حدیث چې مونږ یادو ادا دی پیغمبر ته خو یو صحابي راغی وی ما ته اجازت وکړه چې لږ سیل وکړه هغه بچی د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله
جهاد د مسلمان صاحب کشمیر خو محمود غزنوي ګټلی نن ستا د پاکستان هم په 47 کال کې حکمرانان را روان دي 47 کال یو ښځه ولا راله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه هندو محمود غزنوي ورته ورته زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما تیاری وکړو او په هندوستان ورغی چې ورغی ډېرې ولګولې اول حمله به په چا کوو اول حمله به په سومنات دود باندې کوو د سومنات دود په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې دا د هندوانو غټ خدای و د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ ز محمود بت شکن جوړېږي پرېږدم نه یو اولیاء او بزرګ اوسېدو ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه چا ورته ویل دلته ابوالحسن خرقاني دی چټې ورولېږلو چې بادشاه دی غواړي ابوالحسن خرقاني ته ګوره ورته بادشاه ته وایه چې هغه اوزګار نه دی ځه واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک یې واورئ بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه څه نیمه ګیره مه راکاږه ګیره مه راکاږه ما ته ګوره ورته څه وایي چې زه اوزګار نه اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاري صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به کوم ارشاد به کوم مخه راشي کیوں خیر ہوئے لغاري صاحب نه ورکه چھوڑ ټایم نیږه چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی تکبیر شیر زناور ته وایي ما ته شیر مه وایه چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی چاته جاړي ابوالحسن خرقاني بادشاہ ته وایي چې زه اوزګار نه بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلي دي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم خدای ویلي دي چې د بادشاہ وخت اطاعت کوئ ته ولې زما حکم نه منې او نه راځي محمود غزنوي ورته په شاعري کې چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی دی اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی بیا اولو الامر دی په درېیمه درجه نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوزګار شوی نه یم نو ته خو په درېیمه درجه بادشاه ته لیکي ته دا به کوي اوهو اوس نن د باړې نه یو ډک بس راغی سهار وختي وی چې دا ډرایور دی ځوان هلک د اسلام آباد کفر آباد نه اسلام آباد په چوک کې یو انسپکټر کې پیسې غوښتي د سره وینا نو د غصې نه نیله بوتله او ګیره یې ټیکاله کړه وی چې د سره اوس ته چلو ما هلته ګیره به بیا وشي خیر اندازه کوئ دې حد ته نوبت ستا په ملک کې راورسېد اور سړی بس تاسو به شمشوری پېژنئ څه شته کربوړي نه کربوړی دا د کم دی خبره ځان پرې وکړي خو ګوم ګورئ کربوړی دا په دیوالونو چې ګرځي دې ته هسې بیدیوې غوندې تاسو وګورئ دې ته به مو عقل حیران شي چې باتای بلیږي راډ بلیږي یا بلب بلیږي نو دا کربوړی په دیوالونو راځي نو هغې ته ماشي راشي نو دا کربوړی رو 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 داسې او چې هغه ماشی لږ کړی چې خلاص ته ور ټوپ یې ویښ داسې ده که نه دې ته لږ ټوپ حیران به شي چې دې کربوړي ته قدرت کوم نظام جوړ کړی دی او دې په کوم چل دا ماشی رانیسي به داسې هغه رڼا ته به رو رو داسې را روانې چې چک پړی
نن هر سړی کربوړی دی، هر سړی، که زه یم او که تاسو یې او که بل دی او که بل کربوړی دی، خو بس د مرۍ دی. هغه دلته غلو یو سړی ونیو چې تالاشي هغسې څه ورسره نه و، یو څو پټاخې وویل، ویل ارامي تشګر دی، اړسګر دی. دلته یو افسر دی، تفصیل به درته هله وایم چې زه ما ګونټه پې سوره شم، ګیره هم پرېښې ده، شکل هم ډېر ښایسته دی، اسلامي خبرې داسې کوي چې زه درته څه وایم. او چې دا چا ورسره کار دی نو هغوی ته وایي چې نه وروره دومره به ماله راکوئ. هغې وایي دومره خو پکې ګټونه نو. ویل نه نه داسې چېرته کي، خیر زه به څه کوم، دا نه وایي چې دی به څه خوري. نو وایي ستا خو 10-12,000 روپۍ تنخوا شته که نه، خو مونږ به هم څه نه څه درکوو. ویل نه نه روپۍ کې 10 انې به ماله راکوئ، 6 انې به تاسو. او دی د سرکار افسر مقرر کړی په دې دی چې غلط کار در نه څوک ونه کړي. هلته دی ورسره د تنخواګانو سودا کوي چې دومره به پکې ماله راکوئ، خدای موږ کړه چې خنزیر پکې استوئ. دا ستاسو ملک. نو ډېر ډېره مبارک شه، مونږ خو ستاسو دوا ده چې دا څومره 50 کاله مې څنګه تېر شو، دا باقي عمر به مې هم داسې تېروي. خدای خبر چې منټ هم پاتې دی او که نه، هېڅ پته نه لګي. خو په خفه په دې مه چې پاکستان دا رویه نو خدای به ورته ښه ورځ نه ښیي او نه به ښه ورځ ګوري چې عقل پکې نه وي، سوچ پکې نه وي، سمج پکې نه وي. په دې عقل سوچ سمج پکې نه راځي چې آیا دا پلانې مطالبه زه کوم، دا مطالبه زه کولی شم، سرته رسولی شم که نه. لکه باړیوالو ما ته وایي چې مونږ جلوس وباسو، ما لکه جلوس مونږ ویستو، یو ټیرګی چې درو غورځولو نو منډې به په کوم طرف وهئ، په دې مې پوهېږي. په ارام کښېنئ، تاسو ما له د اسپیټر نامه راکړئ، زه په اسلام باد کې هم جواب کولی شم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زور به هغه ځای کې کوې چې کوم ځای کولی شي. اوس که زه وایم چې را ټول جومات ته لکه ما سره په جلوس دی، بس وجلې ټول وایي به داسې که نه، هلکه راځئ په دې تاڼۍ ورځو یا په دې کچرو ورځو، تاسو به بلکل. خو که یو بختربند ګاډی مو لیدو ورو ورو به داسې. دا تماشې ما 40 کاله ستاسو کړي دي. په دې پل باندې دا زما ملګري ویل په ګورنمنټ هاوس ورځو، ما البکه ویل هلکه دا پولیس ولاړ دی نن پرېږدي. هغه وخت کې اسلم خټک گورنر ما ځای ویل ځای چې ورځو، خو چې ورغلو د ګورنمنټ هاوس نه ګیر چاپېر دا بختربند ګاډي ولاړو، چې ګاډي ولاړو چې د توپ هغه شپېلی خو ولیدې که نه. ماښام مونځ شو، مالکه مونځ کوو نو بیا به پرې ورځو. ملګري راته وویل ویلې زور ډېر مه کوه، وروسته وګوره. چې وروسته مې وکته هېڅوک هم نه و. ما ستاسو تورې منلي، غوږ کېدی، ستاسو توره ما ته معلومه ده. یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو ناډو یارېده نه. ویل لکه دا څه چل دی، تا نه ښځه یریږي ډېر او ما ناډو یریږي نه. ویل زه خو وروره چې واده مې وکړو کور ته راغلمه، پیشو ویل په کوټه کې ګیره وه چې هغې میاو میاو کول، ویل چاړه مې راواغسته، یو څو چړې مې پیشو وویله. ښځې مې چې وکته چې بیړه یې غرقه شه، پیشو یې په چړو وه. هغه مې چې ښځه یارېدلې نن هم یریږي. د وړو بوره یې وګوره کم ځای ته ورسېده، غوړي وګوره کم ځای ته ورسېده، چیني وګوره کم ځای ته ورسېده. خدای ته ګورئ څه حال هم جوړ کړی. عقل وکړئ، سوچ وکړئ. دا بیا مطالبې چا نه کوئ، چا نه کې مطالبې بیا ښځو نه کوي. دا داسې مثال دی دې وخت کې زمونږ د ملک، لکه سړی راشي کور ته ښځې ته وایي چې ښځې بازار له ځمه یو 2 روپۍ به رانه کړي. نو هغه داسې پخوا به د ښځو لوپټې تیس کې پورې پیسې تړلې که نه، اوس خو هره ښځه توبره ګرځوي. خیال هم کړی دی ورته. دغه هغې ته څه وایي، بټونه څه بله بلا ورته وایي، بکس. اوس هرې ښځې دا بلا په اوږه کې اچوي. نو سړی اورډر چې ښځې 2 روپۍ راکړه بازار ته ځو واړه، بس هر وخت یې خوله چینګه ماله نیولي. نو اوس مونږ هر وخت یې خوله چینګه ښځې ته نیولي. اوس به څه دلته یو سړی چې څه خبره وشوه، د اوس به څه کوې، د کتولي پلاره، تاسو د کتولي پلاران یې، اوس به څه کوئ، کوئ څه او وایئ څه. څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي، کرټول د ازغو کړي، بیا چې تمه د ګلزار کړي. د کور مالکه دې ښځه جوړه کړه او بیا چې ته سوال کوې نو غوسه کېږي. تاسو پوه شئ، خو تا کړي دي که چې تا کړي دي اوس سمبالوه. اوس چېرته به پیدا کړي؟ ما ته به هېڅ ګیله نه وی. که د غوړو ډبی په 2000 روپۍ ډبی شي ما ته ګیله نه به وه. که وړو بوری په 50,000 روپۍ بوری شي ما ته به ګیله نه وه. خو که زما د ملک حکمران طبقه د عمر ابن عبدالعزیز په شان دی، ټیک شو،
زما د ملک حکمران طبقم د حضرت عمر پشان وے زما د ملک حکمران طبقم د ابو بکر صدیق پشان وے ما ته بیس ګیلنه والکه چې د جمعات کې زه در سره ناست یم تاسو زما مقتدیان چې زه موږ مال سمي راغلي تاسو موږ نو ما نه بګیلاو کوي او چې ما په مجمع په مصطلح پرتی غوخه پرتی پوښمه او خو کوستا کال او برتا کال مې ورته وادي او تاسو راته ګورئ دا شوړې په خپل منډه منو ګیله برانه نه کوي نازیدانو ګیله د دې خبره ده چې شاهان اخراجات کم کی راو ورځي ته د غریبانو سټیج ګوره چې خود به خود چتیږي کنه وشه او دا څومره ټیکسونه چې دوی لګولې دي دا د شاهانو د پاره لګول چې دا غي د میخو وندې نه پوره کی انکم ټیکس او پراپرټي ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس پنا په خدای که کسٹم والا ګوره دا څه بنات مو په سارا کو بولاړ نو خبره به څه کوله ها بادشاہ ته وای چې ته په دې آیات پوه شوې نه اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی درېمه درجه کې بیا بادشاہ وخت نو زه د خدای اطاعت ته مزګار شوې نه ستا په درېمه درجه اوس د محمود غزنوی ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلې ورغه نو په خپل را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی دی وخو په جونګړه کې محمود غزنوی ورنه وته ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه پکې ناس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه په ناس ته لاس ورکړه په ناس چې په ناس ته لاس ورکړه ورته پانسي نو اوس موږ په داسې نیو ماما عزیزانو اخیری خبره واورئ په کم کال چې د چا پلار مړي په کم ورځ او هغه ورځ راشي په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي خوشحالي کوي په کومه ورځ چې ستا زوی شوی وي او په کومه ورځ مړ شوی وي نو د مرګ ورځ چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی یم توبه کوي که بارافات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی نو نن د بارافات د جشن شپه عید میلاد النبي دی وایي دا عید میلاد النبي او بارافات پرونه دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ دا باندې هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ نن د بارافات شپه ده بارافات پرون تېر شوی سعودي کې وګوره بارافات کله سبا بارافات دا تاسو پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس د تشریح ګیټ اشرف روډ سراج فتح خان د ناصر خان سره تاسو ناویږي او د دې علاوه د تقاریر کیسټ هم تاسو د دې دکان ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسټ باندې تاسو د پېښور خلک بیا وای کال روزه کیجیے روزه یا حکومت نے اعلان نہیں کیا آج چند دیکھنا 24 نہ چند کہ آج 22 نہ چند حکومت نے اعلان نہیں کیا ٹی وی ته اعلان نہیں خدای ته وګورئ د خدای غلې ورځې او بدبخت قوم تاسو به کله سړي شي بایکاټ وکړئ تھرو آؤٹ پاکستان د بی دینۍ دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ سپي به پکې ګرځي داسې نه کنه دا بازارونو کې چې میوزیک سنټر دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي دې کې به سپي خاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم یو ټلویزیون پوګه کړی بل وی سی آر پوګه کړی په کاری باندې کور توړي د شپې بلو پرنټونه پیږي برافت انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسی دی او راځي او دین یو افسانه ده او یو قصه ده بس د شپې مولا بیان کړو تاسو واورېده سبا له بس ټول جنت ته لاړئ جنت ته به اله ځئ اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کړئ ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه ملاو شوې 10 ورځې اوږې اوس زه زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې دا به ومنئ تاسو وبه منئ غوړي مې نه دي خوړې غوړ څیزونه نه 3 کاله وشو زه غوښه نه ما ته کالسټرال شوی هغې ته غوښه ښه نه ده طالبګیان زمانه کې واورئ په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړې سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ ستاسو افلار به ضربه یضربو یاد کړي 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی چا مې ویلی نه دی 10 ورځې شوې وي چې ابو هریره اوږې روټۍ ورته نه وه ملاو پیغمبر ورته ویل ابو هریره تا ما ته ولې نه دي ویلي چې روټۍ مې نه ده خوړلې ابو هریره ورته څه ویا رسول الله بأبي انت وامي زما مور او پلار دې پتا قربان شي ما ته د روټۍ څه ضرورت دی زما خو 24 غنټې دا تمنا ده
چې سترګو مې ستا په دیدار باندې مړې دي او سینه مې ستا په حدیث باندې مړه ده. سینه مې چې ستا خبرې اوري او زوتیه نو په دې مړه ده او سترګې مې چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړې دي. ما ته د روټۍ څه ضرورت لس ورځې شوي. علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هریره نه زیات روایات په حدیث کې د چا نه نشي. نن به ابو هریره غوندې زه چېرته نه پیدا کړم، نن به حضرت انس غوندې زه چانته نه پیدا کړم، نن به محمود غزنوي غوندې بادشاه زه کوم ځای نه پیدا کړم چې راغی. نن به د ابوالحسن خرقاني غوندې علما او بزرګان زه کوم ځای نه پیدا کړم. نن خو ما غوندې پلیت پیدا د دنیا پلیت چې یو تله کې واچي او بجلیګر ملا بل تله کې واچي زه به پې دروند شم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې. ابوالحسن خرقاني په ناس کې لاس ورته پانسي څنګه راغلی ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کړو. ابوالحسن خرقاني ورته تقریر شروع ښه تقریر چې ورته وکړو چې تلو نو خپله خلقه یې ورکړه. وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او دعا وکړه نو الله به دې کامیاب. چې تلو نو ورته پاسېد. محمود غزنوي لاس نه ونیو. وی صاحب چې زر عالم مېلمه وم زما حق ته راته پانسې دي او زه چې زما نو راته پاسې دي. وی ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه آني. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې فقیر شو. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا یې ټاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه د سومنات بوت هم کابل ته یوړو، د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د اربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې. د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړه. نو عزیزانو هغه ارش لاړ. اوس ارش ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن. ارش ته چې ګورې حیرانېږي چې دا خلک څه کوي، دا څه کوي، دا څه کوئ؟ که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر الله کوم الله خو سبا به دلته جلوس روز اوازونه وایي نعره تکبیر نعره رساله. تاسو به څه وایي؟ وایي نه داسې به نه وایي نعره رساله یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رساله یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه، دنیا کې مې پکار راشه، د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملائکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول الله سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا مې اورېدلي چې په قبر کې د رسول الله دیدار به کېږي نو دا جل انتظار کوم چې خدای اندر مې مړ کړه چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا. نعره حیدری आवाज به کم قوم کوي. نعره حیدری आवाज د کابل د غرونو اوسېدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی چې روس له شکست ورکو که نه. چپ روس له شکست ورکو که نه، روس تباہ و برباد کو که نه. نعره حیدری आवाज صدام حسین کړی په عراق کې چې امریکې له شکست ورکو که نه. 42 ملکونه د مسلمانانو ورسره ملګري. نن نه 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلي 350 کاله مخکې څو سوه چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي، په میدان د کاروزار کې به فنا شي، نجار باسي مخ اسونه د عراق. د جنگ په میدان کې به فنا شي ولې چې د عراق اسونه مخ پرستو نه دي، مخ په مخ دي. نن نه 350 کاله مخکې رحمان بابا د عراق متعلق په میدان د کاروزار کې به فنا شي، نجار باسي مخ اسونه د عراق. نعره حیدری आवाज عراق کړو، د کابل مسلمانانو کړو.
نعره حیدری आवाज په 47 کاله کې تکه یو کشمیر دیوانه غته ته نعره حیدری چلی وای ساده شرم نه درځي حیدر ته حیدر ونی وای دې سره یو ټکه بل لګیدل اهل شیعه حضرات ووري ټول زه یوازې د سنیانو مولا نه یم د شیعاګانو مولا یم والله کې پرېدم ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعو مولا یم زه د هر چا مولا یم د ډمانو مولا یم د شیعاګانو مولا یم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیا نوم په توپه ولګوي سني دی نه شني مسلمان دی شني په شني پوهېږي شني واوره حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدر کرار لفظ ضد فرار دی کرار څه شی دی ضد فرار دی یعنی د کرار برعکس فرار دی فرار ویلې شي تښتېدو ته او کرار ویلې شي ثابت قدم اوسېدو ته حضرت علی ته حیدر کرار ځکه وایي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شا کړې نه ده سیده یې ورچولې ځکه ورته حیدر کرار وایي نو ناره حیدري به هغه قوم نه وایي چې د کوم قوم ایمان ماته معلوم دی ناره حیدري به د عراق مسلمانان وایي ناره حیدري به د کابل مسلمانان وایي ناره حیدری به د کابل پېښور مسلمانان نه وایي د پاکستان مسلمانان بیا نه وایي ما ته تاسو معلوم نو نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں دا شعر باندې تقریر بس کوم خپل یو وعده را سره وکړي وعده را سره ټول وکړي کوي لکه دا لکان وایي ټول کې ها راځي څومره عمر چې زما تیر دی او ستاسو تیر دی دام پته لګي چې سبا پورې نور شته او کني شته پته چاته لګي سبا پورې نور شته او کني نشته راځي چې یو کارو نن د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د وفات شپه او دا هغه شپه ده هغه ورځ ده چې ابوبکر خبر شو راغی چې رسول الله وفات شو او په ور پرېوتو او په دواړه مخه سب کو او دا आवाज یې وکړو چې وا محمد دا د ابوبکر الفاظ وا محمد وا حبیبا وا خلیلا دا د ابوبکر دی وا محمد وا حبیبا وا خلیلا نن داغه د وفات شپه ده راځئ چې نن خدای سره دا معاهده وکړو چې خدای نن نه بعد په جناب محمد رسول الله مونږ مین یو خدای ټول عاشقان پرېښوي څنګه عاشقان کیږو څنګه په خایس زما د یار نه دی خبر څوک د رسول الله نه زیات ښایسته څوک پیدا بشي یعنی چې دا بل څنګه مخ چې خدای ته قرآن پڑھو والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی وی زما ستا په دې خپلې مخ باندې حبیبه چې دا بل څنګه نو رحمان بابا وی په خایس زما د یار نه دی خبر څوک که خبر شي پرې به نه دی دغه در څوک راځئ چې نن نه بعد ټول پړه کې دا قصد کو چې خدای ټولې یارانې او دوستانې او ښایستونه هم پرېښوه خدای د نن نه بعد به په هغه چا مین یو چې په کوم ته مین وې ټیک شو قصد وکړئ خدای دا هغه چې د څه شي نه منع کړې ده هغه نه کوو او هغه چې د څه شي وینا کړې ده هغه به کوو وعده ده لاس اوچت کوي ټول